السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو مینوالو خاص صحت مخده مسجد اتفاق چارای مابس کابل کې د ډیر بارانونو او د ډیرو واورو له کبله ډیر خطرناک سیلاب راغلی ده. تاسو ګورئ چې مسجد بیخي داسې ده چې موږ مسجد بیخي او دا وګوره د مسجد دا مسجد ته چې موږ د مسجد هر څه چې لرې کړي دي فرشونه او الماریګانې او دا شیان ټول لرې کړي دي دې دپاره چې اوبه په زیاتېدو دي. پرون د ماسپښینه چې اوبه را په زیاتېدو دي تر اوسه پورې چې چا داسې صحیح اقدام نه ده کړی او نه شو کولی ځکه چې دونه افزار او حالات نه لرو موږ. خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ صحیح خدمت وکړو. مشکلات ګورئ چارای ما بس د پخوا په څېر همدقسې اوبو کې ډنډ ده خو د پخوا نه څو چنده خطرناکه ده چې د دواړو خوا نه کورونه هم چې دي تهدید دي. دا وګورئ دا بیچارهګان د خپل د کور مخه چې د دی خټه اچوي خښتې اچوي یو شی بل شی اچوي. موږ په خپل هم چې دي دا څو دانې بورېګانې ګوره ایښې وې بورې نه هم چې دی اوبه واوړېدلې دې خوا ته دې خوا نه هم اوبه دي دې خوا نه هم اوبه دي. څلېرې ساعتونو کې تر اوسه پورې داسې خاص اقدام ونه شو او مسؤلینو سره چې کله تماس نیسو وایي مونږ یې کوو. نو زه نه پوهېږم چې دا کول څه رقم وي. دلته ټول مسجد د اوبو لاندې شو کورونه اوبو لاندې شول دوکانونه چې څوک تاکاوي لري هغه ټول اوبو لاندې شول. د هغه تر اوسه پورې چا غم ونه کړه. خدای دپاره لږ غوندې د ملت باندې زړه وسوځوئ او ملت سره همکاري وکړئ. خدای دې مونږ ته توفیق راکړي نو چا نه به ګیله وکړو. خدای دې رحم وکړي. دا وګوره چارای محمد مشهور ځای دی. په کار د دې ته د پخوا نه چې دی حکومت مشرانو یو اقدام کړی وی دلته ویاله ویستلی ده ډېر زیات غټ نکاسیاب کشیدم خو لیکن هیچ کدام اقدام یې نه ترلاسه کړه. دا وګوره زموږ سپین ږیري مشران دا په دې دونه تکلیف سره دا چې د خاورې راوړوي دې خوا ته دا ورسره ونیسه هماغه سرکي ولګوه. بس ورونو خدای دې رحم وکړي خدای دې پرده وکړي. ډېر سخت حالت دی دا په ګپ ګپ کې دونه ځای ټول کورونه اوبه لاندې دي ټول کورونه اوبه لاندې دي دوکانونه اوبه لاندې دي مسجد هم اوبه لاندې شو. د جمعې مونځ هم حتی مونږ ونه شو کولی ځکه چې داسې بد حالت و. او ګوره ملګري چې دي په دې یخ جمعې کې شخص تکلیف دی لرګي لګیا دی بیچارهګان دویم منزل ته جګوي مدرسې ته. دغسې مشکلات دی نو نور که څوک هم غږ اوري ډېره ښه ده که نه اوري نو الله خو هم غږ اوري.